سلام هیوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د لمر ټلویزیون نه زموږ دغه ښایسته خپرونه خفه نه شي تر پایه پورې وګورئ هیوادوالو. نن لږ زره زه هم ناجوړ یم، نو د دې په خاطر تاسې کوشش وکئ چې خپل دغه واړو واړو ماشومان ته ګرم ګرم لباسونه واغوندئ تر څو خدای مکړه هغوی ناجوړه نه شي، ولې هوا سړه ده. نو امام کاربیټر بند ده، دا ګورې مکمل ناجوړ یم. نو د دې په خاطر چې ناجوړ یم داسې کوي هیوادوالو وایي یو خبرنګار چېرته راغی، یو کلیوال بیچاره یې ودرو، ویل دا سړک چې جوړ شوی څومره خوشحاله یي. هغې ویل ته څه کاره یې چې دا پوښتنه کوي. ویل زه خبرنګار یم که نه. وایي ښه ما خلک بیا ګوري ټلویزیون کې، وایي مکمل دي ګوري. ښه وایي همدا څومره خلک چې دي وایي دا ټول خارج و داخل کې دي خلک ګوري. وایي ښه وایي بیا خو اول سلام هغه افغانانو ته چې ټول په خارج کې دي ما سلام دې ومني. یو سلام خپل کورنۍ ته کومه پوه چې ماما ته کاکا ته خالت ته او د ماما زوی د کاکا زوی د اما زوی. یو سلام خپل هغه شخصي ملګرو ته چې همیش ما سره اړیکه کې دي، فلان کې ته شامو ته شیر احمد ته هغې ته دې ته. یو سلام ټول حکومتي کسانو ته یو سلام کومه، یو سلام هغې ته، یو سلام دې ته، او یو خبره دار ته کوم وبخه زه د دې کلي نه یم، نه د سړک نه خبر یم نه د کلي نه. هیوادوالو تاسو ته معلومه ده یا الله خیر یا الله زړه دې راباندې وباسه شامو سړیتوب ښه شی ده خو تا کې بیخي ډېر ده. ګوره د چا چې یودم اعصاب کار پرېږدي بالکل ډاکټر ته یې بوځې وایي دې شاک خوړلی دی لیونی سوی دی، بیرته بیا د برق کرنټ ورکړي وایي بیا به جوړ شي. نو تا ول زه لږ مرې سوی ما داسې یو دغه در کوي چې بیداره مکمل دې خراب کړم نور دې ګډوډ کړم. ګوره دا جم چې تا وسولې بیرته جوړ تیار شول. ښه شامو ګله دا راته وایې که نه ایمانه خو دې خبرې ټولې ګډې وډې کړلې چې څوک خپرونې ته راغواړي نه راغواړي څوک مېلمه. یاره شیرې لالا نن به داسې څوک راته مېلمه کوي د ځوانانو خو بس دا 10 کالو کیسې درته کوي، مثال د عمر شاوخوا 10 کالې دغه تاریخ درته وایي. داسې څوک مېلمه کوي چې بوم زه هغه د داود خان و ډاکټر صاحب پخوانۍ کیسې وکړي راته وکړي و دغه وخت به دا نوې کیسې یعنې خوند نه درکوي. اوس دا نوې کیسې بیخي تکراري شولې په راډیوګانو کې هم دا نوې کیسې نړۍ هم دغه زموږ 20 کاله تاریخ پسې راخیستې دا زړې کیسې مو نه کوي. بالکل شامو ګله خیر همدغسې یو کس مېرته راغوښتی ډېر تکړه موږ او تاسو پخوانی سپین به یې ګوره سپین ږیری ده چې مشر سړی ده ډېر باعزته انسان ده حقوقي شنونکی ده استاذ او د خو د چک چک سره به یې غواړي چک سره به یې غواړي. دا درست صاحب دا درست صاحب خو به نه وي په ټولو ټلویزیون کې چې ناست اکثریت وخت یې دغسې ګوته نیولې اصلي نوم یې ګورې عبدالشکور ده عبدالشکور خان د ادرس. دا ولا زه وایم هماغه راغواړو د یو جیب چک چک سره هیوادوالو خپرونې ته راځي څوک عبدالشکور خان د ادرس. استاد محترم ستړی مشي مهرباني جوړ پخی د ادرس صاحب څنګه یې السلام علیکم استاد محترم ولا بس کش کې داسې ارمان مې درلود چې ما نن داسې یو مشر سړی مهرباني او د ادرس صاحب چې په ټلویزیونونو کې ناست یې ښه دا ځینې سپین سرې مهرباني دا ځینې سپین سرې باز سره کې خپلو سپین ږیرو ته وایي وایي تاسې مو پر تاسې مو وخت تېر شو بالکل په کور کې مو بیا له جنګجاله کار نشته. د ادرس صاحب ته وګوره په ټلویزیون کې ناست دی اوس هم هغه دی ورور د لاسونو شورې د ټول افغانستان پام کوه که دې بیا د سپین ږیرو نوم ونیوئ دا ګوري او ته به هم څه ورته وایې والکه شامو د ادرس صاحب وایي چې زه سپین ږیری نه یم سپین ږیری به ته خپله یې وروره ما سره کیسې وکړه زه د ادرس صاحب نه پوښتنې شروع کوم که تا زړه اول لږ چې ځان په ځوان تېر کړي نه ځوان خو نه د ادرس صاحب محترم دغه د ادرس صاحب څوک ده چیرې مکتب ویلی د کوم ځای ده چې اول خو د ادرس صاحب وپېژنو. مهرباني صاحب د ادرس چې هدف دې زه یم د شینډنډ د ولسوالي یو کلی دی چې د جوینو په نامه یادېږي هلته مې دا ناپاکې دنیا ته سترګې ونغړولې. بیا نو پر اووم کال د عمر یا شپږم مکتب ته شامل شوم چې ابتدایي مکتب و د زاول د مکتب په نامه یادېدی. ابتدایي مکتب مې په شینډنډ کې د زاول په ساحې کې چې دا کلی دا مکتب د وزیر آباد په نامه یادېدی پای ته ورسوی او بیا نو متوسطه دوره
ثانوي دوره او پوهنتون مې په کابل کې پای ته رسولی. ډېر ښه، قربان دې شم، مننه سلامت سي. د ادرس محترم شرعي لالا دا دورې ورسره ولې خو د باچهۍ دورې نومونه نه اوس را چې دا د چا دوره وه؟ موږ خو دغه تاړولي چې د پخواني مشرانو د هغه وختو کیسې هغه په شفر کې تېرې کړې. هغې عجب ښایستې صحنې سره وایي. مثال چې د یو شي پوښتنې نځي وکړې، بلکل دغه پلاکۍ په سړک څرکو دا په سنه 45 سنه 54 کې په دغه تاریخ داسې سره وایي. هغه موږ ته ډېر خوند راکوي. واقعیت چې خوند مې وکړه. اوس هم نو دغه د چا دوره وه چې تا بله هغه دوره چې ما ابتدایي مکتب، متوسطه دوره، لیسه دوره او حتی د پوهنتون د شمولیت اول کال د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خان په وخت کې چې زما دپاره هغه د افغانستان د ډېر مدبره باچاهانو څخه و او د ده دوره په افغانستان کې آرامه دوره د تعلیم، د تحصیل او د کار دپاره ورو ورو مخ پر تګ دوره بولمه. په هغه وخت کې لیسه مې چې ویلې لیلیه ومه، یعنی په کابل کښې خوراک و، پوشاک و، حتی کرایه هم چې رخصتېدو په ژمي کرایه هم راته راکول او وسیله د انتقال هم وه. ډېر ښه. نو په کابل کې مې لیسه ویلې د 52 کال کې چې زه بیا پوهنتون ته شاملېږم. تر دغه وخته پورې د خدای بخښلي اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خان دوره وه، خو بیا وروسته چې زه ډېر نه یم په خوشحاله. البته اوس په کورنۍ کې مشکل و. د خدای بخښلي محمد داود خان د سرطان د 26مې نیټې هغه بدلون راغی او اعلی حضرت په ایټالیا کښې پاتې سو. د داود خان جمهوریت شروع سو. بلکل. د ادرس محترم د کوم پاچا د وخت نه ځینې وختونه چې موږ ګورو دا سیاسي بحثونه کې کښېنې په میزونو کې، د کوم پاچا د وخت نه دغه سیاسي بحثونه کې؟ زه د لیسې په دورې کښې مې د ظلم پر ضد او د مظلومیت نه دفاع عقیده پیدا کړه. زه خپله د په یو متوسط الحاله کورنۍ کې پیدا سوی یم چې هغه هم د ځمکې په کارو اخته وم. خو کله چې مې د ظلم او په مقابل کښې عقیده ورځ په ورځ قوي کېدله، نو په هغه کال کښې مې په یو اعتصاب کښې برخه واخیستل چې په نتیجه کښې مجازات سو. ولې د باچا وخت داسې د حساب وخت و. یو کال چې پر کور باندې کښېناستم نو بیا خپله بیرته وغوښتلو، ځکه دا یوه دوره وه چې گویا یو څه تهدید سو، ولې بیا یې هم تحصیل را نیمګړی نه کوي. دا مې ښه په یاد دی چې بیرته مکتوبونه راغلل او تلیفونونه چې دغه متعلمین چې مو د یو کال دپاره د مکتبه ایستلي وه، هغه هم د اعتصاب په خاطر، نو بیا بیرته وغوښتلو. بلې یو کال مې ضایع سو. نو هلته د باچا په وختو کښې په رښتیا هم هغه دوره چې اوس په پوهېږو، هغه دوره په افغانستان کې د ثبات دوره وه. بېشکه. شیرین لالا زه یو سوال راته په یاد شو. اوس خو نو تا ته سوال په یاد شو؟ شابو ګله ماته یوه ټوکه په یاده شوه. زه ته سوال اول وکړه. سوال به زه دا وکړم چې دغه ځینې خوا د مکتب دوره په یاده، دا ځینې د مکتب استادان هم په یاد دي. هغه مختلف کرکټرونه، یو خشک، یو ډېر رحمدلي، یو مهربان، یو بیا داسې بیخي لکه پلار یا ورور دي، دغه رقم. زموږ یو استاد د ریاضي استاد د شا د مخ کتارونه او د شا کتارونه، د شا کتار شاګردان ته به یې ویل ول تاسې زحمت مه کاږئ، ول تاسې په آینده کې ښه غټ غټ خلک جوړېږئ. څنګه؟ دغه مخ کسان به لایق و، اول و دوم و درېم نمبر. موږ ته یې ویل ول د اول و دوم کتار والا دا صرف د وظیفو دپاره درس وایي، او هغه د شا کتار چې دي ټمبلان دي، بدماشان دي، غیر حاضري کوي، دا او دا کوي. مګر دا یو وخت وایي ښه په درد خوري. په نړۍ کې چې وایي دا تولات راغلي د شا سیمپو شاګردان یې اکثریت وایي. دا استاد محترمه د مخ د سیټانو شاګرد وي که د شا د سیټانو؟ یوه خبره به وکړم چې یو استاد د متوسطې دورې کښې
محمد علي خان نومېدی. نو د یو ورځ په صنف کې نصیحت کوي چې هلکانو سګرټ مه څکوئ، سګرټ ډېر تاوانونه لري او سګرټ بد کار دی. نو په دغه وخت کې چې نصیحتونه لا نه وه خلاصوي چې د بله د سګرټ راویستی او یو سګرټ یې ولګوئ. استاد بالی محمد علي خان. نو یقینا که ژوندی وي خدای دې ښه ورسره وکړي، که وفات مې خدای دې وبخښي، چې ډېر په د کیمیا استاد او ډېر وارث سړی. نو د دې شاګردانو چا سوال ځینې وکړئ چې استاده تر اوسه خو دې داسې خبرې کولې، ویل بچې ما 10 سال عمر خو د بر شما بخښېدم. استاد محترم خدای دې ژوندی لره. ډېر مهربان. دادرس صاحب محترم ډېر سخت تخلص د نام خدا ځان باندې ایښی ده. دادرس دا ما چې لا اول ته ویلې ما داسې دادرس صاحب مېلمه د شام وویل وایي دا درس ما درس نه ده دادرس دغه تخلص که معنا کې موږ ښه په دې کې خود شک نشته چې موږ تاسې په پوهېږو چې تنه ذات اقدس دی چې هر مشکل ته و هر داد ته و هر تکلیف ته رسېدلی شي. ولې زه په افغانستان کې کله چې مې غوښتل چې د ځان دپاره یو تخلص یا د نامه دپاره لنډ چې خلک سر په خلاص کړي، ډېر مې چورته ووایي چې څه وکړمه. قومي تخلصونه، ژبنی تخلصونه، محلي تخلصونه، هره خواته سړی کشي. مال راسه چې هېڅ خواته مې څوک کش نه کړي، څوک یې بلې خواته کش نه کړي. د یو انسان په حیث ژوند وکړو په ټولنه کښې. نو د انسان په حیث او بیا د یو مسلمان و افغان په حیث بیا مې نو انتخاب کوي چې د دادرس تخلص. دادرس یعنی په حقیقت کې د هغه چاته ویل کېږي چې پر مشکلاتو ستونزه کله چې پیدا کېږي نو هغو ته رسیدګي کوي. ولې عموما په افغانستان کښې دا وظیفه و په جهان کښې د قاضیانو ده او قاضي ته ستاسې به اورېدلي چې دادرسي هم وایي په بعضې ځایو کښې دا ستونزو ته قاضي رسېږي. ولې ما ویلي دي چې که مې د توان سره وه او څه مې په وسه وه د مظلوم په اړخ کې به ولاړ یم، د حاکم ظالم په مقابل کې. ادرس به یم د دغه لپاره. بېشکه د ادرس محترم یو مېرمن راغله، یو عریضې ته راغله. شاه ګله اوله ټوکه داسې وکړه، در وقفې وروسته ټوکه وکړه. او که نه اشارې کوي هېوادوالو د دې په خاطر چې ډېر بختور، ډېر تکړه او ډېر بااستعداده سپین ږیری موږ سره مېلمه د خپرونه کې جناب دادرس صاحب. لنډه وړکۍ غوندې دمه، پس له دمې به بیا تاسو ته ټوکه کوم. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو، هغه هم خفه نه شي خپرونې ته د دې په خاطر چې موږ سره ډېر بختور تکړه موږ مشر دادرس صاحب مېلمه د خپرونه کې هېوادوالو جناب دادرس صاحب محترم. و یو سړی راغی عریضه راوړېوله ښاروالۍ ته، وایي ما ښځه ورکه سوې ده. هغې ویل واورو ته جوړې ناجوړې لیونی سوی، دا خو ښاروالۍ ده، قومندانۍ ته عریضه ویسه. سړي ویل وایي هلا د خوشحالۍ نه په ځان پیسوی نه یم دلته راغلی یم که نه. نو دا دې ګور در څه پورې وویله؟ دې دپاره مې ویله که نه شاه مخکې دې په خروج په سر کې په یاد دی چې دادرس صاحب ویل چې زه سپین ږیری نه یم. زه چې ویم زه دا وایم د دادرس صاحب نه یو پوښتنه دا چې دادرس صاحب محترم په ماشومتوب کې کورنۍ له تا څه غوښتل او تاسو غوښتل چې باید څه شی شم؟ ښه کورنۍ پخوا زمانو کښې د باچا په وختو کې حتی زموږ تر وخت نه څه د مخه چا د مکتب سره علاقه نه درلوده. حتی ښه مې په یادېږي چې خلکو به ملک ته پیسې ورکولې چې که دې دا زما زوی د مکتب څخه خلاص کړي. ولې ښه خبره دا وه چې په هغه وخت کې د حاکمیت امر دا و، یعنی د هغه وخت د دولت چې مکتب حتمي دی او مکتب ته ولاړ شئ. نو دوی مکتب جبري کړی و، ویلې چې دا ابتدایي دوره جبري ده، سره د دې چې د ټوله تحصیلات مفت وه او د هغه وخت په اساسي قانون کې لیکل سوي وه، یعنې واقعا مفت وه. کله چې به د باچا په وختو کې خبره وسوه هغه خبره عملي کېدل. نو زه په هغه وخت کښې مکتب ته مې ډېر په دې مورد کې زما یو مشر ورور دی چې اوس هم ژوندی دی،
خدای دې جوړ لري هغه علاقه درلوده د مکتب سره او په دې کور کې دا یې ویل چې باید موږ مکتب ته ورکړو نو د ډېرې علاقې پر اساس چې زما مشر ورور دی اوس ژوندی دی هغه زه مکتب ته شامل کړم ولې زه نه په پوهېدم کله چې به استادانو پوښتنه وکړه البته په متوسطه دوره کې چې څه غواړې نو ما ویل چې که معلمي م راورسېږي ډېره ښه خبره ده او د معلم نه بیرېدو هم نو ما ویل چې زه غواړم معلم سم اما دا او معلم سم ځکه چې استادان مو دا استادان مو لیدله چې درس راکوي تعلیم راکوي څومره اتوریته لري څومره او رښتیا هم هغه وخت استاد و معلم ډېر د عزت سره ژوند کاوه ډېر د عزت سره نو په دې اساس ما معلمي ته ملا تړلې وه خو تصادف داسې راغی کله چې لیسې ته راغلم په لیسې کې مې عقیده تغییر وکړ بیا مې غوښتله چې په حکومت کښې وسم او څارنوال وسم ځکه څاروال خو نو یو څه سیاست لري خلک بندي کوي خلک یې له کوي دا عقیده را سره راغله دا دومه عقیده مې وسوایدله چې کامیابه یې کړم شعري چې بیا مکتب شروع کړي بیا په متوسط کې خپل استاد سو چې تفریح بسوله د شاګردان سره به دیم پر دیوالو واوښتي شاه جناب د ادرس محترم یا ته دا یو شی لا پرېږده دا یو شی د ادرس یو ډېره جالبه خبره وکړه هغه وخت د شاګردانو ډېره مینه نه وه د مکتب سره خو استادان بیا ډېر نازول کېدل اوس بیا د شاګردانو هغه رقم د مینه ډېره ده د استادانو مینه کمه شوې ده استادانو سره شپږ میاشتې معاشات نه اخیستي بیچارهګان کورونه په پسې په تېر نظام کې چې هر ډېرې جوړه 2000 افغانۍ وې که څو یې ور اضافه کړي هغه هم سړي چې ول موږ چې یو لاس 15000 ور اضافه کړي 2000 د دې خپل د سګریټو نه هغه ډاکو چې 600 زرو کې به ګرځېده هغه 600 نمرې لري هغه استاد چې بیچاره په یخو ژمي کې راغل د دې وطن هغه د اولادونو ته درس تعلیم ورکړه بیچاره نن په نهره دي ډوډۍ نه لري نو دا نوي نظام کې به څه تغیرات راسي د استادانو په اړه زه په دغه مورد کې عرض درته وکړم ما په یو وخت کې د ښاغلي کرزي صاحب په دورې کې وه ما د پوهنې په وزارت کې کار کوی د حقوقي صلاحکار په حیث خدای تعالی دې وردګ صاحب آرام لري ما ورته وویل چې که د رئیس صاحب سره برابري راځي نو دغه یو مطلب باید عرض شي ورته جناب کرزي صاحب ته هغه دا چې موږ باید په ټولنه کې لوړترینه معاش د معلم او د استاد د پوهنتون ولرو په دې خاطر چې هر څوک کوشش وکړي چې راځئ لایقه سم و کوم پوهنتون ته ولاړ سم د تعلیم و تربیې پوهنتون ته د ساینس پوهنځي ته او دغسې ادبیاتو پوهنځي ته تر څو چې معلم سم ځکه دا اقتصاد خو ډېر رول لري نو که دا کار سوی وای ستاسې فرموده اوس به تکړهترینه خلک چیرې تلای استازي ته راغلو و دې ته چې تنخوا ده اوس خو یوازې معلمین نه دي بیله دا خصوصي سکتور هغه هم دا ستاسې رسانې نه پوهېږم نه ښیم نور نو واقعا اوس په لوی څاروالي کښې ټوله پخواني څاروالان چې واقعا مجرب و د کار خلکه وه هغه نه پر کورو یا یو تعداد وتلي دي قاضیان هم دغسې وبوله اوس نو دغه مشکل یوازې د معلمینو سره چې د قشر واقعا د ټولنې هغه بیچاره قشر دی چې ستاسې یې مهرباني وکړل چې یوه چا به چې په زري کې ګرځېدی هغه په ټولو کښې هغه یو شی به زه زیات کړم چې یا 600 نمرې نه بلکې 600 تجارتي مارکیټونه لري د ښار په هر کونج کې په هر کونج کې بالکل معلم د ادرس صاحب محترم که فکر دی موږ او تاسو په کورنیو کې د احساساتي ځوانان لرو هره خبره نیغېږي که نه ستاسو په کورنۍ کې داسې کوم احساساتي ځوان شته چې تا کله باس کړی تا ته ویلي دادا یا بابا صاحب دې خراب دی یاره چټي دا باسونه کې ما جناب محترم ډېر کوشش کړی دی چې زه د خپل کورنۍ افغاني کورنۍ وساتم بېشک اما په کور کښې زه درجن پوره اولادونه لرم زما اولادونو 2 نفرو ټپ خلاص کړی دی یا په خلاصېدو کې دی او 2 نفره قضا یو نفر څارنوال ټول وزارتونه مو ونیول یو انجینر ډېر داسې ترتیب یې چې درته وایم دا ستا خبره ده بیخي وفق پیدا کوي قاضي څارنوال ډاکټر انجینر نو ته پاته نه سوه خو یو بل زوی هم لرم نیت مې دی چې هغه یو څه شوق دی اوس په پوهنتون کې درس وایي زه ډېر کوشش کوم چې دا
پیلوټي ته دغه کوم واستوم یعنی کوشش مې دغه دی البته زما نیت دی نو په دې خاطر دا کورنۍ ما څه دی څه دی چې تر اوسه پورې حتی که ځان ته بوټونه هم اخلي نو ورته وایي چې دغسې بوټونه دي داسې دي په دومره قیمت یې ورکوي هغه هم کوشش کوي چې خپل مور ته ووایي هغه بیا ماته وایي چې یعنی دا ضوابطو د حیا په کورنۍ کښې مشرتوب و کشرتوب مې د یو افغاني کورنۍ په حیث تر اوسه پورې ساتلی هم عرف هم عنعنه چې د پلار و د نیکه نه راپاته ده په یو څه دې تفاوت چې تعلیم ته مو هم مخه کړې ده دغه ته خبره ده شریف لالا یو دغسې په یو کورنۍ کې دولس زما یو ځای شوخ دی شوخ زوی یې درلودی نه په لاره ولاړ څو هغه ته د مشران در مخې واده ور وکړي مشران یې ناست ډول دا شوخ پورته کېږي په کور کې جنګجانون لږه درګه واده ور وکړي هغه هم د ډېرې خوشحالۍ سره هغه بیا پیلوټ دی چې ویل زه پیلوټ وم د ډېرې خوشحالۍ سره د خپل سر کور بمبار کړي دا ادرس محترم دغه ځینې ځوانان موږ شوق چې دی یا ډېر پرمختګ کوي یو وخت د تصور کور چې فکر ورته کړي د هغه څخه ډېر لوړ واقعیت شاه مغلې تا د خبرې په تړاو هغه د ادرس محترم کوم سپین ږیري نه چا پوښتنه کړې چې څو زامن لري هغه ویل 3 وایي څه کاره دي وایي نام خدا ټول د اصحابو ډاکټران دي وایي څنګه وایي ما لا خبره نه کړې بیا ما ته دادا ماغزه د کار نه کوي واقعیت دا راته وایي د ادرس محترم ستاسو په کورنۍ کې بل څوک چې ستا په قدم حرکتو کې راسي هو ما په کورنۍ کې مې وام 2 نفره قاضیان 1 نفر څارنوال چې په حقوقي راز بل هم د حقوقو په فاکولټي کې درس وایي ښه ما کوشش کړی چې طب ته مې وویله انجینري ته مې وویله چې په دې برخو کې تحصیل وکړي ولې زیاترو کوشش کړی چې حقوق ووایي او دغه طبابت هم زما کوشش و او انجینري ته مې چې ورکړی زوی مې اوس د ماستري دوره په روسیې کې تعقیبوي چې هغه مې 3م زوی دی هغه نو ما کوشش کړی چې یوازې که ټوله قاضیانو څارنوالان خو طبابت هم ضرورت لرو نو مهرباني داسې کوم ملګری لري جناب د ادرس محترم چې ژوندی اوس او کله کله تا زوري ولې په دې ملګرو کې داسې ملګري که نه ځینې ملګري زوري ټوکې ورسره کوي لکه شامو چې ما زوري د دورې د مدرسې بالکل یې لرم یو د صنفیانو مې په وزارت معارف کې کار کاوه چې هغه اغلبا د تفتیش رئیس و دی دغسې په بهر کې مې انډیوالان دي ښه هغسې افراطي زورونه نه ده خو کوشش کوي چې تکلیفونه راکړي او دغسې انډیوالان لرم چې حتی یو وخت دا زما انډیوال به خبرم اوري نو زه پر ځای چې ناست وم لکه چې تکیه مې کړې خوب راته راغلی دی سترګې پټې سوي دي د عکس اخیستی دی هغه یې په وټساپ کې اچولی و ویل خدای تعالی دې وبخښي نو ما چې دا وکتله بل چا راته وویله ما ورته چې دا څه خبره ده دغه سوی نه و تشریح کړی نه و دا خپل د انډیوالانو چا راته وویل ویل داسې کار دی مال څه کوي نفر مې ور پیدا کړي مال ولې داسې کارونه کوي ښه مقابلتا موږ هم ټوکې ورسره کړي دي او په دې اندازه مو ټوکې کړي دي چې کوشش وکړئ چې دغه په چوکاټ کې وي ځینې ملګري نه پلانونه جوړي دا پنجشنبه بله ورځ چې یو ملګري راځي زوړ ملګري دته مخکې له مخکې نن داسې سره کو داسې فساد ته جوړ کړي نه یو ساتیرې ته جوړ کړي ایلا یو گیم جوړ کړي هغه په هیڅ موضوع نه خبر چې دی را داخل شي دا ملګرو کې ښه ملګري شته دا راته د ادرس محترم چې د میلمنو سره څنګه په دې وختونو کې ولې چې لږ زره حالات هم ته خپله پوهېږي نو شامو وایي چې پرون لکه زمري کور ته ننوتم وایي چې کور کې راته ویله چې اوړه خلاص شوي بیخي ګیدړ رانه جوړ شو ولې وړم قیمته دي په وا ګرځي بیخي په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې ټول افغانان واقعیت زه د افغانستان تقریبا خپل وطن مو دی زیاتو برخو ته تللی یم خو یوه میاشت مې په بامیان کې تېره کړې ده یوه میاشت په بامیان کې وم د یو چا په کور کې وم چې سید و د سید په کور کې وم ما د دوی دغه میلمه پالنه چې ولیدل نو د افغان په کونړ کې مې عسکري کړې ده په ډېرو ځایو کې چې ټولو ولایتو ته چې تللی یم داسې راته معلومه شوه چې افغانان دا جدي خصلت یې چې دی هغه دا دی چې که څه لري کې نه لري
که نه درلود پوروي خو د میلمه قدر کوي. نو موږ تاسو چې دلته ناست سختي به راباندې راغلی وي خو کوشش مو کړی دی او کوشش کوي افغانان چې د خپل کوچنیانو خرڅ شپه به میلمه ته برابر کړي خو هغه خپل ډېر ښه دود ژوندی وساتي. ژوندی اوسي. دا شامګله لنډه وړه کوي غوندې دمه ده پاتې خپرونې سره چې ډېر خوږ انسان سره خپرونه کوي میلمه ده. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو خفه نه شئ ولې تاسې هم خفه نه شئ. شرۍ لاله ماته د استاد یو څو خبرې را په یاد کړي. کومې خبرې؟ استاد ته به زه اول به ستا په باره کې وتم د میلمنو پرې بحث راغلی. بلکل استاد شرۍ چې بیا دغه غوښې کله خوري دا چرګ غوښه په 2 وخته کې خوري یا چې دی خپله مریض یو دغه جوړي ورته یخني ورته جوړي چرګ ورته حلالوي یا چې چرګ مریض یې ورته حلالوي. بلکل دا 2 وخته دی چرګ خوري. ولې خوړل ټول افغانستان کې دغسې ده که چرګ ناجوړی سي سړی حلالوي نو چاره نسته او که خپله ناجوړی سي خو موږ غریب ملک یو نو هغه حلالوي چې شوروا یې وخوري جوړ سي. او دا خو د ټولو کار دی. ځینې کسان خو داسې چې دا ورځي الله چاله پره کساب ته ورسي ویل حلال که څلور 5 دانې خدای 2 وخته خوري او بل 3 شان بیا د ادرس صاحب څخه غواړم څه شی دی خو دغه حقوقي بحثونه پر دا ټلویزیونونو کوي چې دغه زموږ غږونه پورته کړي. یو دغه چې په د تیر حکومت کې پنځه په د ټلیفون کریډټ کې راسه کاټوي و بالکل چې دا اوس چیرې ځي چیرې نه ځي دی بیا ویل چې نرخونه ارزانه کو غریب خلک یو درغه ګران سوي دي ځینې شان ارزانه سوي دي. دوم دا بازار نرخونه د درسه چې ډالر پورت سي ګرد بازار یو دم سر پورت شي ډالر کښت سي بیا نه کښته کی دا و څو ورځې کې چې ډالر کښت سوي دي نرخونه پر هغه ځای جام درولې دي. دا او درېمه خبره به نو چی شي شری لاله. درېمه خبره دا ده شامګله زم کوم مخکې هغه د ټلیفون 5 ګون چې تا ویل چې ته تلې خو تلې وي خو زه ان شاء الله اوس به چې تم نزي سیده به ما بیت المال ته زی. او د نرخونو درېمه پوښتنه وکړه د پوښتنې توضیح درېمې جواب غوښتي د خپل وکړه ځواب خپل ورکړه. داسې دی صاحب چې دا ټولنه په اخلاقیاتو یوازې نه چلیږي. ټولنه قانونیت ته ضرورت لري او قانونیت هم یوازې خبرې نه کوي کاغذ دی د تطبیق دپاره یو کنټرول ته ضرورت دی. کنټرول خو هم یوازې کافي نه دی باید د مکافات او مجازات قاعده موجوده وي. نو پخوا چې تاسو مهرباني وکړل دغه پیسې زه د دې سره هیڅ موافق نه یم په دې خاطر موافق نه وم چې شاید دوی به داسې فکر کړی وي چې دا یو پنجي چې په 500 روپو کې ورکول کېږي و دولت ته زه وایم چې یا چې ډېر حساب یې کو ډېر شی ځینې جوړېږي. یو دوم خبره دا ده چې زموږ خلک ډېر غریبان دي نو موږ د هر د عاید څخه باید مالیه واخلو د استهلاک څخه او د مصرف څخه یې وانخلو هغه مصرف و او موږ قانون لرو مالیات پر عایداتو نه دي ویلي مالیات پر مصارفو. نو زه د دې سره مطلقا مخالف وم ځکه هغه 500 روپۍ په مصارفو کې راتلي هغه کریډټ کارت دا چې دوی اخیستی دا یو نقص. دوم نقص یې دا و چې دا ستا سوال تر اوسه پورې نه تنها چې زه جواب نه ورته ولرم چې څه سوه خو هېڅ څوک یې نه لري. دا ښه خبره وکړه مثال دا پر مصارفو دغه راسه ګرځي دا لکه اوس چې مثال 2 چرګه ته کور ته رانیسې حلالۍ دی وایي دا یوه پښه یې زموږ شام خپل یو خبر ته وکړم ښه زه د ادرس صاحب نه پوښتنه کوم د ادرس صاحب محترم مېرمنې ښه سیاسي بحثونه کولی شي که سړي ولا دا جانتي کوه دا ادرس صاحب اوس هغه درته دا وایي چې خدای دې هغسې حیرانه کړه که زه چې ولا داسې دی چې دغه د بحثو موضوع په افغانستان کې چې را شروع سوه نو د تعلیم حق ټولو ته ورکړ سوی و هم ښځو ته او هم نارینو ته. داسې نه و چې د تعلیم حق یوازې نارینه یا محصور وي. دا د بیان ازادي چې راغله نو ټولو دپاره وه هم د نارینو دپاره او هم د ښځو دپاره. ښه په بحثو کې چې شرکت کوي مهمه خبره خو دا دی چې هر څوک کوشش وکړي چې د نظام د جوړېدو دپاره بحث وي او رښتینی قاطع خبرې وکړي
رښتینې قاطع خبرې یو قاطع وي او بل رښتینې وسي. نو په نارینو کې هم دا ستونزې شته او زیاتره کوشش کوي چې مړه نظام باندې نو واري وکړي، انتقادونه حملې ور باندې وکړي، په لغتو یې ووایي. اوس خبره خو دا ده چې او ښځې هم دغسې یو نیم که داسې وي غیر له دې چې د دوی ترمنځ تفاوت وکړم، نو تفاوت خو زه دا جرأت نه لرم او زه فکر کوم چې تاسې هم نه لرئ، غواړئ چې ما خطا باسئ. اصلي بیره بل دا راته د ادرس محترم چې د کوم جادونو لانجو سیاسي بحثونو ته راوستې که په خپل زړه راغلی؟ ما خو درته وویل چې زه په لیسې د متوسطې دورې کې وم چې د ظلم په مقابل کښې مې دا عقیده پیدا سوه او کوشش مې وکړ چې د مظلوم په اړخ کې ولاړ اوسم. بالکل. او دا خپل عقیده مې صادقانه درته وایم چې تر اوسه ساتلې ده او که ژوند را سره یاري وکړل وبې ساتم. نو زه سیاسي بحثو ته فقط دوه حالات دي. یو خو څوک راځي چې دا مبارکه چهره نور وویني. بالکل. یو څوک راځي چې یا ما ډېر کوشش کړی دی چې زه راسم سیاسي بحثو ته، خصوصا دا حقوقي بحث کې چې زه د دې مکتب شاګرد یم یا د دې صنف شاګرد یم، نو مې کوشش کړی دی چې هغه څه ووایم چې د بحثه ووتم، خوشحاله اوسم چې ولا یو چا به استفاده ځینې کړې وي او حاکمان به مې هم دې ته متوجه کړي وي چې حاکمانو تاسې ځئ ملت پاتېږي، که تاسې ولاړاست هېڅ دولت ابدالآباد نه دی. بالکل. ولې ملت ابدالآباد دی؟ نو ملت خو نه بیا به ملت وي او تاسې به د ملت دروازې ته ولاړ یاست، کچکول به په لاس کې وي. یو کوچني ټوکه به زه هم درته وکړم. وایي چې یو وکیل په دا پخوا وختو کې چې ولسي جرګه و مشرانو جرګه وه ولاړی چې د خپل ځان دپاره څه وکړي کمپاین وکړي. نو ولاړی په یو ولسوالۍ په یو کتلي خلکو کې ودرېدی، ویل خلکو هر څه مشکل چې لرئ ما ته ووایاست چې زه انشاءالله دا مشکلات حل کړم. خلکه ولاړ سوه. یو سړی چې مشر وویل یاره دوه مشکل لرو. یو مشکل مو دا دی چې روغتون نه لرو، ډېر په عذاب یو، تر څو چې مرکز ته رسېږو یا بل ځای دا مریضي مو زیاتېږي. ده ویل صحیح سو. دا خو عادي خبره ده. دا عادي خبره ده. ټلیفون یې راواخیستی، زنګ یې ووایي دغه ته خپل کورنۍ ته چا ته چې زنګ وایي هغو ته ویل چې عاجل دغمرې تمویل یې کوي، پیسې پیدا کوي، دا وکوي، نفر پیدا کوي، ډاکټر پیدا کوي. څومره جدي وکیل و جوړو دا وکیل. خلک نو ناست سپین ږیري ته ویل چې بل څه مشکل لري؟ ویل بل مشکل مې دا دی چې اصل زموږ په محیط کې ټلیفون کار نه کوي. که داسې یو لټ وکړي چې یو پایه درته ناست شي ټلیفون کار کوي. وینه ویلې د نه ویل چې زما ټلیفون د هوا د څپو سره وصل دی. وصل په خیر سفارتو سره ژوندی اوسې. دا راته ووایه چې د ادرس صاحب په ماشومتوب کې دې کومې لوبې ډېرې خوښېدلې؟ په ماشومتوب کې ولې ماشوم چې کله سړی حتما لوبې کوي که نه اتوب ډانډه ده ورسۍ ده؟ په ماشومتوب کې مې صاحب غېږه خوښېده، پهلواني چې موږ تاسې په د عصري نوم یې پهلواني ده، پخوا څخه یې پهلواني ویل، خو زموږ پخوا کې غېږه ورته وایي. غېږ ایستل مې نو ډېره خوښه وه او تر هغه وخته پورې چې ما خیر نو دلته کابل کې خو زموږ غېږې چندانې رواج نه لري، تر څو چې په وطن کې وم او حتی د کابل ته چې راغلم د پوهنتون تر اخره پورې و، تر څو چې بیا په جنګجالو وخته کېدو. جنګجالو نه خو پوهېږې نه، تر هغه وخته پورې مې غېږه دغه کوله، غېږه مې ایستله، هم مې د نورو سره او هم په خپله خوښه او هم غېږه چې میدان ته سړی راسي. نو غېږه مې ډېره خوښه وه، اواز مې خوښ دی، خو د بل چا چې خپل یې ونه وایم. اورې هېوادوالو یوه لنډه وړکۍ خو د دمه پاتې شئ د خپرونې سره. دوستانو ستړي مسئ، دا څه غورې دي دې برخې ته ښه راغلاست درته وایم. دوستانو تاسې به دا سیاسي میزونه، دا غونډې، هغه احساساتي غونډې، تظاهرات، مظاهرې، دغه اعتصابونه دا شیان لیدلي چې په دې کې بیا ودانه معنا ډېر فعال وي، ډېر فعال وي. په هره غونډه په هر ځای کې دی ولاړ او لاسونه دغه دغسې کوي. نو د هغه څخه یو کس موږ
میلمه کړي دي پخوانی سیاسي کارشناس، مدني فعال، تظاهراتو کې فعال، غونډو کې فعال، په دغه ودونو کې فعال، په هره غونډه کې چې ظاهر کېدی هغه فعال صاحب نادرک صاحب اوس نادرک دی. نادرک صاحب مو میلمه کړي دي، پیدا کړي مو دي په ډېر تکلیف دا د خپرونې مو راوستلي دي. اول دته ښه راغلاست وایي په خیر راغلی. دا نادرک صاحب بیده دی لږ چې نادرک صاحب سلامونه، خپرونې ته ښه راغلاست درته وایم. تاسې پخوا ډېر فعال واست په هر سیاسي مجلس کې، په هره غونډه کې، په هره فاتحیه کې، په هره جنازه کې، په هره خوشحالي کې، په هر غم کې به ته حاضر وې، په هره مظاهره کې. اوس په دربینونو نه معلومېږي. ماغزه دې را باندې ګډ وډ کړل، اصحاب دې را باندې تو که خدای دې در باندې ماغزه را تو کي. سړی همدغسې کار کوي. نو خو بیده وی خو نادرک صاحب فعال وم همدا اوس دې غیر فعال کړم. دا داسې ډز چې ستا خپو لاندې وشي ته فعال پاتې کېږي. نو خو زه خو په دغه ډزو په ماحول کې نه ګرځم، ته خو د ډزو په ماحول کې مختصه وې. صحیح ده، سړی تلویزیون ته میلمه کې بیا ډزو ډزې شروع کړی. ووایه څه شی ووایم ووایه. مال ته پخوا ډېر فعاله وې، اوس ولې ډېر نادرکه په دوربینونو کې نه معلومېږي، نه په سیاسي میزونو کې، نه په غونډو کې، نه په مظاهرو کې، او نه په چوکو کې، نه په غمو، نه په شادۍ کې. وا وروره اوس هم انډیواله فعال یم، اوس کمه فعاله خو په کور کې. په کور کې همدا اوس کور کې زه مکمل کارونه سرته رسوم. اشپزخانه کې کاسې مینځم، ځای جاړو کوم، ماشومانو ته پمپر تړم، ان تر دې پورې کله کله ډوډۍ هغه ستا مسلک چې ستا به پر میزونو باندې د خبرو نوبت نه ورکوئ، ته به کا پلان باندې ګډ وې، هغه اوس هم فعاله دي، پر میزونو راځي، په غونډو کې، خو ته نادرکه سوې. دا ولې؟ ګوره یو خبره درته وکړم، نتاکه تاسو د خبرې نه غوړي وباسئ. وایي زړه ښه شي چې کار پې وشي. هغه وخت به چې ما په میزونو چاته نوبت نه ورکو که نه، ما ته به یو چا دام راکو. دا به ما ته راکو، ما به هغه سیاسي میزونو کې داسې خلکو ته ښوده چې د هغې سړي په لمنې باندې مونځ کېده، داسې به مې خلکو ته معرفي کوو چې دا داسې سپینه کوتره ده او داسې ده او داسې ده او داسې ده. چې دا نه راکوي او دا پکې نه وي، هغه خپله لاړل ټول زیاترې. زه نو څه لیونی چې د خلکو صفتونه مفته کې کوم، خود مې فعالیت کم شوی ده، نن غوندې چې کم شوی ده، خو ځان ته فعالیت. په میزونو کې ډېر ګرم وي، حتی په ځینې میزونو کې به دې میلمانه په چوکیو وواله، سرونه به دې ورمات کړله، لږه درګه به سوله، کیمرې به در باندې کڅولې، دغسې حال و. خو وروره ته جوړې ناجوړې، تا چې د میاشتې $2000 زه تا ته درکړم. زه خو پر سړک به اتڼ درته کوم. په اتڼ خو څه کوې چې په خدای پوهېږي، سړی به په سر څه چې په دماکونو به یې ولي. وروره $2000 ډېرې پیسې دي چې ما اخیستلې. ما ته زه خود انډیوال په میز خلک ولم ورته، خود یې په چوکۍ ولم ورته. لکه لږ عصبي تکلیف هم در لیدلی دی، ځکه خپلې کیسې شخصي کیسې مه راته کوه. صحیح ده. اوس دا راته ووایه، ستا راج، ستا باچهي، ستا راج څه وخت و چې تا به راج کوئ پر میزونو باندې، په غونډو کې، په مظاهرو کې؟ هغه وخت نو ما داسې دبدبه وله پوه شي. ګوره دا مرمۍ ته چا ویلي چې ولې دومره تیزه ځي؟ هغې ورته څه شی ویلي؟ وایي دا د چا زور ده؟ باروت. د باروت. هغه وخت ما پسې باروت ول، ما برېک نه نیو، سترګې مې سرې وي، په میز به مې حملې کولې پرچا، په میز به مې وار کوو، سړی به مې ستوني نه نیو، وار ګزار. د باروتو زور. د باروتو زور. اوس باروت نشته که نه، چې باروت نه وي زه به ټس څنګه مو وکړم زه ته ووایم. ډالر ستا دسته جیب حالت چې څنګه دی وروره؟ یار یو خبر ته وکړم که نه، ډالر خو داسې رانه ورک دي په دې وختونو کې، لکه د مار خپي، لکه د لیلا څه چې وایي د مجنون څه چې لیلا ورکوي، او لکه د مار خپي او د لړم سترګې، دغسې رانه ډالر ورک دي. او هغه کسانو به چې راکول هغه هم رانه ورک دي که نه، ځکه خو زما ټول فعالیت کم شوی. دوستانو دا اوس موږ څه غواړي، نادرک صاحب دا دی بېرته موږ درک یې پیدا کړي، په راموستې، د دې وروسته به انشاءالله کمپله مې راوړئ به اداره کېږي. تر بیا پورې ښې چارې درته غواړم، ښه وخت ولرې، خدای په امان. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو، خفه نه شئ، خپرونه ده موږ سره د ادرس خپرونه کې مېلمه ده جان شاه موږل. ستاسو په خبرو کې دې فکر وویل په جنګجالونو خو نو پوهېږي، هغه صفر زه د ځینو شیانو سره استاذه خلاف یم. یو دا خلاف یم چې دی مثال یو سړی کلب زنګ درته راوایي او دی په اروپا کې په ډېر ښایسته ژوند مصروف وي او تا ته زنګ راوایي چې د وطن خدمت کوه،
ته دلته په وطن کې دی ته وایي ته د وطن خدمت کوه ته باید ورې پاته ورې کار کوه دې سړي ته هم چې ته دونه دغه لرې نو ولې نه راځې خپل وطن ته ولې خدمت نه کوې یو دا بل دا ځینې چې شرعي لالا لیدلي وایي کله چې واده وکړې چې ته مشورنځي غواړې ولې ناکه ځان په جنجالونو اخته کوي ولې ځان په مشکلات اخته کوي او دی خپله یو ساعت نه دی جلا کېږي او تا د درسه دا خبره وکړه تا جنجالونه زه داسې پوه شوم چې د واده دوره به ښیي چې واده شروع کېږي که څنګه ولا دا خو یو خو ماموریت او د دغه دوره فرق لري ماموریت او د تحصیل دوره نو تاسو ټوله چې دلته موږ تاسو ناست یو مکتب مو ویلی دی مکتب د ځواني جدي مرحله ده او نوې ځواني چندانې په هېڅ کې سړی بندواز نه دی او کله چې ماموریت ته راغی نو بیا حاضري سوه په ماموریت کې بیا امریت سو په ماموریت کې بیا سوانې سوه چې پام کوو چې بې ځایه جنګونه و دعوې ونه کړي نو په دې اساس سره چې دا جنګیالونه مې درته وویل ته د یا خپل مشکل دستي را یادوي پوه شو در باندې ګوره چار جنګیال ووایي هغې خیال کې چې زما مشکل دی یا ستا مشکل هم پر حد ځای دی هغه به هم ټوله لرو ولې خو ته هغې خواته ځې ما ته به پلار خدای دې زما پلار به شابه راتلو زوی دوې دورې به کوې یو د محصلي او د عسکري دوره به کوې مال ولې پلاره دا د درېیمه دوره نه ورسره دی چې د واده دوره به م ژر تېروم خبره ده کوم ملګری په لاره تېرېده چې ګوري بل ملګری دروازې خوله کې زاړي پوښتنه یې کړې ولې زاړې چا وهلی ویلې نه چا در سره جنګ کړی وایي نه نو ولې زاړې وایي کور کې چا وهلی نه وورو رانیواله مېرمنې سره جنګ کړی نه نو څه خبره ده ولې زاړې اوښکې د سترګو نه روان دي ویلې ولا زاړمه نه دا خو زمونږ بخارۍ دود کوي ډېر زیات نو د هغې په خاطر سترګې مې دي دود نیولي ځکه مې اوښکې روانې دي وایي بخارۍ هم چېرته لګولی وایي دا دې کوټې غاړې ته نو دا سړی بیچاره مېرمن وهلی ده او بله چپلکه تیار په لاس کې ده چې دا نیواله دي سړي ویل دا بخارۍ وګورم سره داسې کړی دی مېرمن فکر کړی چې خاوند مې ده چې شړاک چې چپلکه یې خوشې کړي چې دا ګړز پر سترګې وهلی راغلی پړنګ په زړه شوی دی سړي خوا ته ناست دی یاره ورور رښتیا چې بخارۍ هم سخت دود کوي نو دې سړي بخارۍ دود کوي دا حضرت صاحب محترم که په کور کې ښه سریال چالاني په ټلویزیون کې کورنۍ سریال ګوري که ستا سیاسي بحث ګوري خبره دا ده چې صاحب زه خو سیاسي بحثو ته ډېر ځم بېشک او سیاسي بحثو ته چار ځای ټلویزیون کښې نو دوه حالت دي یا به دا وي چې میلمه پیدا نه سو خو پر یو چا غږ کوي دوی هم خواران په عذاب دي خو چې هلته ورغلم نو دوی که ښه سریال وي خو ځم ورته وایم چې زم د دوی سره ځم ګډېږم خپل بحث نه ګورم سریال ګورم خپل بحث لیدلی او بحث خو بیا تکرارېږي سریال خو نو نه تکرارېږي تاسو خو اکثره بحثونه تکراروئ نو چې رښتیا ووایو د سریال خوند زیاتره په اخته دي انسان چې د هر انسان حتمن ارمانونه لري زړه کې څه ورته خدای پاک پوره کړي په ژوند کې ارماني دنیا ده که نه کوم داسې ارمان دی په زړه پاتې چې پوره شوی نه وي ولا هو ارمان مې دغه پاته سوی دی او دا ارمان چې پر ځای سي سره د دې چې مې هغه وخت چې زمینه مساعده وه زه کوچنی وم او اوس چې زه سن مې دې ځای ته رسېدلی دی او امکانات هم را سره شته چې دا ارمان پر ځای کړمه هغه دا دی چې خپل د هېواد ټول ځایونه وګورم بدخشان ته ولاړ شم چې نه یم تللی کونړ کې مې عسکري کړی تللی یم یعنې هر پکتیا ته تللی یم هغه ځای ته چې نه یم بامیان ته تللی یم هغه ځای ته چې نه یم تللی او دا ښه نورستان ته نه یم تللی دغه مې ارمان دی چې د خیره سره دا وضعیت داسې راسي چې نو حرکت وکړو یو امنیت وي بل هلته چې ولاړ سم د خلکو پر حال ونه ژاړم دا بیا بله سخته ده نه یعنې دا خلک مې آرام وي چې ولاړ سم مجلس سره وکړو که زه د دې ځایه ولاړ سم سیاحت او خلک ووینم چې ټوله ډوډۍ نه لري په بد حال دی بیا دا سیاحت هم چندان خوند نه کوي نه هغه د ظاهرشاه بابا دوره وه وایي خلکو دغسې په خوشحالۍ او بلې خوا ته تله که پیسې ډېرې نه وې بیا خلکو مینه وه محبت یعنې یو عادي ژوند و عادي ژوند خدای دې دغه ارمانونه هم له موږ سره پوره کړي ټولو هېوادوالو سره ډېره مننه جناب د حضرت صاحب چې راغلې موږ خپرونه دې ښایسته کړله تل خوشحاله ارامه باعزته اوسې په پای کې که هر پیغام خپل هېوادوالو ته لري کمره تعقیب دا عرض کوم چې په جنګو کې مو خورا تجربه په لاس راوړې ده او دا ولس نور د جنګونو تاب هم نه لري راځئ چې که مو یو کار وکړئ نو ټوله به یو او که به مو ونه کوئ ټوله به نه یو هغه دا دی چې څنګه کولی شو چې د انسجام د ښه انسجام دپاره
کار وکړو، څنګه کولای شو چې د هر صنف سره مشوره وکړو. دا شخصیتونه چې دلته ناست دي د هر شخصیت سره اسلامي امارت ته لازمه ده چې په هغه برخه کې مشوره وکړي، د متخصصینو سره، د اهل خبره سره، د مشرانو سره، د علماو سره، تر څو چې افغان ولس د ټوله جهان په مقابل کې واحده ژبه ولري. واقعیت چې هیوادوالو ډیره مننه جناب ادرس محترم چې راغلی موږ خپرونه دې ښکلې کړله. هیوادوالو دا وایي موږ خپرونه چې تاسو ګورئ د خاطر د لمر ټلویزیون نه دغه شمېره چې تاسو ګورئ د دې سکرین مخې ته په دې باندې موږ ته وړې وړې ټوکې ښایسته ښایسته طنزونه راولېږئ، زنګونه پرې مه وهئ او هغه میلمانه موږ ته په خپرونه کې معرفي کوي تر څو موږ یې خپرونې ته راوغواړو د هېواد شخصیتونه په هره برخه کې چې خپل هېواد هېوادوالو ته کار کړی ده. تاسو لمر ټلویزیون تعقیبوئ. زموږ د خدای په امان.